سړی هغه چې کردار او کرتوتونه یې د سړو وي. په لباس خر ته پرتوګ ور واغونده او خرم سړی شو. ټوپایت خر ته ور په سر کا خرم سړی شو. په ټوپو په لباس څوک نه سړی کېږي. سړی کېږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کېږي هغه. مونږ مليانو کې دا کمزوري ده. مونږ غریب سړی بیړه تباشي په منځونو کولو مونږ ته د سړي زوی نه ښکاري. معتبر کال کې د اختر په ورځ چرته راشي. دی خو کالیز دي که نه؟ کالیز دي. کال کې راشي په خیر مولانا صاحب اختر دې مبارک شه. په خیر تاسو خیږي. دام شکر دی چې اختر په ورځ منزله خو راځي که نه؟ ما ته وګورئ دام شکر دی چې اختر مونځ ته خو کم از کم انا لله وایي. ته په دې څنګه شکر وباسې چې ټول کال د فرض مونځ نه دی کړی او د اختر واجب مونځ ته راغی. که د اختر مونځ چا ونم کو نو پې نه کافر کېږي او فر مونځ چې قصدن یو قضا کو نو پې کافر کېږي. فرض مونځ به نه کوي تراوله شیطانت له به جومات نه راشي. خیال هم راغی. بیا چې کوم جومات کې حافظ ولاړي اوږدې تراویح ټول به تختي لن امریکنی انجن ملا به صحیح کوي چې زر تراویح خلاصېږي. دا سړیتوب والکانو زما دې په خدای باندې قسم وي که په دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یئ نو په قیامت کې بس تاسو بخنې تم خدای اوزګار نه وي. ته به وایې چې یا الله زه مسلمان وم نو الله به ورته وایي چې ته هغه مسلمان یې چې اذان به دې واورېدو جومات ته به نه تلې. چېرته به چې زما کتاب لوستی کېدو نو بل جومات ته به دې منډې والې چې زر خلاص شم. نو که زما د قرآن نه په دې تښتېدی که څه بل کار کې مصروف یې بیا هم خیر دی نو د حجرې ګپو دپاره دې ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې نو دا د قیامت ورځ د زه ستا بخنې ته مزګار نه یما. په خوړ کې سیلاب هغه سړی وړي چې ودی چې ویښي او خوړ پې راشي او طرف ته منډه کي ځان ته بچ. عزیزانو نن تاسو د کوواټ یادار څه نام دی د دې کلي نصرت خیلو خلق زه ګرموم نه ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي په باب د دین کې. د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي اور سله تکړه دي سیوا د دین نه. هر یو کار ډېر په شوق کوي سیوا د دین. که تاسو وایئ چې دا د سیرت جلسه د مونږ وله راغلي یو نو د سیرت جلسې ته راتلل کمال نه دی بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال. تس جلسې ته خو باسې په دې لاره څوک تېرېږي او بدري یا به کینی پکې دا کمال نه دی. سو پورې چې صورت او سیرت د رسول نه جوړ کړي تر هغې پورې مسلمان کې دی. نو ما عرض کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړی. تاسو وګورئ موجوده برسر اقتدار طبقه څه چغې شروع کړي دي اسلام 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 اسلام. دا دی راغی او را روان دی او که خیري پې د خدای یو که نه جي. اوس حیران یم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله به را رسي. پیاده را روان دی یعنی په خپله خو امریکې ته هم په 2 غنټو کې ځان رسې او اسلام دې په 15 کاله کې راونه رسولو پاکستان ته. 14,000 میل نندلې او سبا امریکا کې او د اسلام 15 کاله وشو شپږ چې تر اوسه لا نه دی را رسېدلی. یوه اوس په دې تاسو څه پوهېږئ چې دوی کوم کمیشن کینولی دی اسلامي نظریاتی کونسل دی که څه شی ورته وایي. دوی قرآن او حدیث ناتمام دي چې دوی اوس تماموي. ما ته ګورې او پټکي والا دیکھو څه چل شوی دی.
زه د کم ځای نه تاسو ته راغلی یم او تاسو کله چرته ګورئ کله چرته ګورئ دې خوا ګورئ دې خوا او چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر زه تاسو ته ګورم او تاسو عام طور باندې دادا شیخان چې دي د خدای سات دی بالکل په خبره نه پوي ناستی سرم خوځي خو کدي جمعات نه بار دي تاسو کو چې څه وي خدای کو پوي پیری شو خو ډیر خیر لګیاو نو زه ته ګوري عقل بکلس د کوي خدای بنده او تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ مونږ سپینګری شو نه عاقلان شو نه بالغان ما سه نه بالغ سوچ کوي فکر ګیریم پریخي دي منځونه کوي خکارونه کوي په خبره ځان پویا و مسلمان یوازې دې ته نه وایي چې هغه به تسبیح ورسره وي منځونه به کوي مسلمان دې ته وایي چې د غزا په وخت کې به غازی وي د منډې په وخت کې به سپی وي د مړي اوچتولو په وخت کې به مزدور وي د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستدان وي تاسو هغه ښځې نه وشرمېږئ چې نن په اخبار کې فوټو راغلی دی د روس یو جنۍ ده 7 میاشتې پاس په خلا کې تېرې کړي پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورم کرکه راځي کرکه دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي دوی په پردو غلو ټیزونه اچي صفت دلته دا پاکستانیان غټ سری کوي امریکای خو راکټ والوځولو کنه او جی دومره موده روس راکټ ولد نو غول دومره سوټه غول چې امریکای کړی دی او ټیزونه په تاسو اچوي تاسو سوالو زول اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون د اسلام قانون خدا دی چې وړاندې کم نیکان تیر شوي دي دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو باغی نه کی اغي له دغه عمل او تاسو له تاسو عمل یو سړی غور نیکه چرته بزرګ او نیک تیر شوی او نو سه چې په خروس وریږي او هر د امیا ده میا څه مطلب شو میا سمانه د نیکانو اولاد د موږ د بدن اولاد چې دا د نیکانو اولاد دي کدا د میا صاحب نو سید زد آدم علیہ السلام نو سیم تاسو پوه شئ په خبره بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فلان صاحب بینا تپوس به د پلار او د مور نکی نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو یا الله زوی می غر کیږي الله ورته انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح دا د استاد زوی نه دی چې د عمل ستا پشان زوی به د پلار په نه کې نه خلاصيږي او پلار به زوی په نه کې نه ای خیال است او محال است او جنون دا یو بل لیونتوب دی چې په مونږ کې راځي دیو جنا سوچو کوي تسبیح منځونه دا ډېر خکار هوی تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خون کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خون کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خون کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خون کوي ولې کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد میدان مجاہدو اغه نرستو مرد میدان مجاہد ابو بکر عمر عثمان علی دغه زمون دین دی دین سوا بل لار خدای ته تل نه ده دغه لار به اختیار ہے تب عالم مسلمان خبر اوري جنت او دوزخ جنت یو لالچ ته چې قرآن در کړی دی چې پکې به دای جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم بنیادی شی بل دی بنیادی شی دا دی چې ته عاشق او خدای معشوقه ده دې خبره پوهېږي نو مقصود به ذات شی به ستا په زندګۍ چې بیا د معشوقې رضا لټول نہ دوزخ کا در ہے نہ جنت کی خواہش
न दोज़ख का डर है न जन्नत की ख्वाहिश, वो जन्नत तो पहले अता कर चुके। ख्याल रागे जी नो अर्ज में दाओ च मकसूद बे जात शे आद महबूब रजादा उस तब सके तब लेवाने तदे सराक बजे दुकान तबनास्ते मुची तोब बके दफ्तर के बाबू बे लिकल बके। हाँ 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 यार दगा वक्त वो माशुके से राबिता संग साथम दे वक्त के साथ लेकी दस्त बकार व दिल बयार ये दे निशी दस्त बकार व दिल बयार लास बदे कार क्या अख्तई और बदे यार सरा खबरी कही किदिश लास कारम कवा अल्लाह 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 दा गौरज मात चा तस्पेरा करी दा मा अजीब की ही दिया से कल कल दसे वो गोरमा न जवेमा चे प दुनिया द खुदाई के बला वजीफा मश्ता सेवा द देना चे अल्लाह 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 सुख चे पचा मेनी न द खपल माशूके द जिक्र ना बला वजीफा म चरतई अबरा का वसूफी से दा सर बांधे नकरीजी वाली मगली ना ना खैर दा शौक न दी चा से शौकी दे चक्कर अजीजान वक्त के दे वो दुनिया द खुदाई के लोया मजा ख्वन द दिन बल चशी के दे च सड़े शपौर दे अल्लाह 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 जावेद खुदर ना नोरे नोरे वादे वागस्ते आ वादे पखपल जेटिक दी द सराय कोई नन खुदा सर दा वादो के ची या अल्लाह द जरूरत न सेवा बल खबर न कोम नोरे खबरे बमे सिर्फ दाई चे अल्लाह 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 मजनून जोड़ कई जानना पगोता पदेज मका लग्या दे लैला 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 अलका दा सके और तो वही मश्क नाम लैला में कुनम मश्क नाम लैला में कुनम द लैला द नामे मश्कोमा चराना चरता हेरनिश पदी सकीगी वर्तवे दामातम पता रची पदीत ने की लेकिन खातिरे खुदरा तसल्ला में दे हम नारे तकबीर आज तख्त खत नबुआ मश्कना में लैला में कुनम पदी सकीगी वह खातिरे खुदरा तसल्ला में दे हम पढ़ पे तसली और कप मजाजी इशक के मजनून दलैला नुम पशगु की लिखी औड़ला पे तसली और कही न खुदा खो महबूब हकीकी देखना लैला ये इंसान और पैदा करे खुदाए व नु ये इंसान च दागे हुसन दासी चे सड़े लेवने की नु दगा हुसन चे चा पैदा करे दे चे आबद संगई चे सड़े बन लेवने की ब्यादा हुसन च नंदे सबा बनी नंदे सबा बनी अवगा हुसन च आबादुल आबाद दपारा बपयो हाल इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह यो बाब कायम करे दे तिरमिजी के बाब सूक फिल जन्नत जन्नत के भयो बाजार लगी दा जन्नतियान बा रागर्जी हाँ हाँ अल्लाह बोलते खुशहाल शोई या अल्लाह डे नोर सवाड़ी वे साजत निश्ता वे उड़ गई यो शे पाती दे न मलेको तो वही जमाओ दी जन्नतियान मंस के दा हिजाब छिदे दा लरी कई न द अहल जन्नत ओ दा अल्लाह मंस के हिजाब बलरिशी चिलरिशी दा जन्नतियान बखुदा तो गुरी कुरान के रगड़ी दी वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा देर मखुना बप दगावर अस्ताज़वी और खुदा तब गुरी वजूह यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फाक़िरा देर मखुना बप दगावर बांधे खड़वी और दा बे यकीन वी
چې اوس باغه معامله ما سره وشي چې د ملا ډوکی راته مات کی دیدار بوش اهل جنت بټول بیوش نو پروردگار ته به التجا وکي چې پروردگارا دا ټول جنتونه دا ټول نعمتونه خدایا دا ارڅ قربان دي خو چې دا مزه یو ځلې بیا نو مقصود به ذات شی جنت نه دی مقصود به ذات شی نعمتونه نه دي مقصود به ذات شی د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار دې خبره پوهیږي مقصود به ذات شی تاسو بداوي چې خدا مونږ بل کار بنکو خدا محبوب به ګورو کلا ګورو به کلا دغه سے تاسو غوندې یو بزرګو نیمه شپه ده لګیا ده الله 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 دا غانه جذبه کې راغی وی یا الله زهر وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم ته هم وایې یو ځل چې زدایم کړ आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگان غصہ کی ولی داستا اللہ چکم دے دا زما لبیک دے نیمش پا ټوله دنیا او د پرته دا او تعالی الله کې که زه درته حاضر ولاړ نه وی زه در سره نه وی نو تعالی مې دا توفیق نه وی درکړی تا به الله څنګه ویلی عزیزانو نور هیڅ نشته دا ټول فضول دی دا وهم دی که دی نو صرف الله دی هغه ذات دی چې چا په دنیا کې ته پاللی چا د مور په خېټه کې ته جوړ کړی کم به قبر تاله جوړی او کم به قیامت تاله جوړی او کم به جنت تاله بل څوک خزا دې دا دنیا کې کور تاله جوړ کړی دی اوم کدی ګټله خزا کینی بیړه دې غر کړ بچی دي د لړمې د بچو غوندې پتا اختی تا خوري 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 چې سو پورې مردار نه کنه جی روړ دې ا دې مال لغلی پلار دې کس دې ورکول دعا درته کوي کینی کافر کوي دې ورپس دا ټول وهم دی قربان دا هغه ذات نه چې چا ته د نیست نه هست کړی د عدم نه موجود کړی بیا به د عدم کی او په قیامت کې به د بیا را پیدا کی او ځان ته به د ودرې خبره دا هغه ده د بادشاه وینځه وه ټوله ورځ به خدمت وکړو د شپې به په یخ اوبه اودس وکړو نیت به وتړلو 15 سپارې به یو رکعت کې ویلو 15 بل رکعت سار بانگ مال بچ کېده من الجنة والناس به که 2 رکعاتو کې به قرآن ختم به که په سجده به پرېوته چې الله ته په ما مینې خدای ستا ما سره ډېره مینه ده بادشاه چېرته را پاڅېدلی و بونګار یې واورېده چې کوټې سره یې غوږ کېښود دی دا چغې وایي چې الله ته په ما مینې بادشاه پې دروازه لرې کوي بېوقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مینې داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم هغه ورته زه بېوقوف ته یې زه د ورځې ستا نوکر یم د شپې څه کوې چې زما او زما د محبوب منځ کې رالې زه خپل کار کوه که په ما مین نه وې تاله بادشاهي درکړې او ټوله شپه اوده پروت یې که په ما مین نه وې د ورځې مې ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې مې ځان ته ودرئ د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې که په ما مین نه وې دا توفیق به ماله راکړی عزیزانو هغه وخت کې پوه شه چې خدای پتا مین دی چې تا ځان ته ودرئ تا ځان ته په سجده وغورځئ تا ځان ته په جړت یوه اوښه چې د شپې را پاسېدي او یو اوښه دې د الله دپاره د سترګې نه توی شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد دپاره په دې سترګو جهنم حرام دی یوه اوښه کومې سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي ابد الاباد دپاره په جهنم حرام زما عزیزانو نور څه شي دي په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړې ده دا بیا په بل چا نه ده کومه پیرزوینه چې
او داغه ژوند څنګه و، زندگی څه وه. عرفات په میدان کې ولاړ دی، صحابو ته تقریر کوي چې صحابو په هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به د خلقو نه لاړه شي. حیا به په چا کې پاتې نه، پلار به د زوی حیا نه کوي، مور به د لور نه کوي، رور به د رور نه کوي، امی به د ملا نه کوي، حیا به لاړه شي. د یو ټکي باندې سوچ سره وکړه، زمون ملکی لیول باندې حیا لاړ، زلمه هلک به بربنډه ښځه به ځان سره روانه کوي، دنیا به ورته ګوري، داسې لوپټه به ور په سر کړي چې دنیا به په تماشۍ او په لاره به رواني خبرې کوي. دې هلک له به دا حیا نه ورځي چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه ښځې سره بربنډ روان. داسې ده که نه ده؟ چې لږ په خېټه موړ دی لږ او د روټۍ دره کې ولګېده، اول کار یې دای چې ښځې نه بورکه کوزه کي او بربنډه یې ځان سره ګرځي. ځوانې او پیغلې لونه په دې سړکو بربنډې ګرځي او تمام اعضای جسم یې داسې لباس یې جوړ کړی چې د بدن یو یو رګې پکې ښکاري. دا خلق چې څه وخت کې کینی نو دا زه او تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وي او مونږ ته رزیلان وي. دا مونږه پرتوک چې اغوندو او ګریم پریښي دي او چرړې مرړې سر نه تاو کړي دي، وایي دا رزیل خلق دی، د شریفو خلکو دوی سره چرته وخت تېري. یعنې زمونږ ښځې چې بورکه کې ګرځي نو مونږ رزیلان یو، او د دوی ښځې چې شاملات دي نو دا معززین دي. تاسو پوه شوئ؟ مونږ رزیل شو چې د مانځه وخت راشي مونږ جومات ته ځو، دوی کلب ته ځي، دا معززین دي او مونږ رزیلان. چې د جنازې وخت شي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو، دوی لرې ولاړي، دا شریفان دي او مونږ رزیلان. تاسو د خدای کمقل یئ، دا واورئ چې سرمایهدار او مالدار سړي ته ټوکری ټوکری مه کېږئ. تاسو چې د خان نوم وارو یاسې ورته داسې تخنیږئ. خیال م راغی جي مالدار سړي ته هسې داسې نینی چینی کېږي، په ارام کښېنئ. که یو مالدار ته سړی په دې نیت پاسېده چې دی به ماله څه راکي او دولتمند دی څه به راکي، درې سي ایمان د دې سړي نه لاړ شي. په دې نیت سرمایهدار ته پاسېدل چې دی به څه راکي، درې سي ایمان ته لاړ شي. په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی په خیر رالی، دا ښه کار دی. په دې نیت چې دا سرمایهدار دی ماله به څه راکي، درې سي ایمان ته لاړ شي. غلی دست بکار او دل بیار باندې عملو کوي. ابست عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. دنیا به څه او د دې دا خلق به څه. قسم په خدای دی، خدای دې ما په دې نه ګناهګاروي. زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشته، کاڼي ور پورې تړلي. د سړي بچی هغه چې کارونه د سړي توپ کوي.